خواري کوه، همت کوه، په نری کوه، ژوند حق د زندگی کوه، په نری کوه. درنو لیدونکو ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. له وعدې سره سم راغلو، لایف راغلي او ګل ګل ځوانان مو راوستي د دې لپاره چې تاسې ته ادبي بنډار جوړ کړو. ترنمونه، دکلمې، ټوکې ټکالې، ادبي ټوټې دا به له تاسې سره شریکو. تمه زموږ دا ده چې تاسې را سره پاتې شئ او دغه لایف در سره تعقیب کړئ. یو هیله مې دا ده چې د دې لپاره چې تر ډیرو زموږ دغه لایف ورسیږي نو کوشش وکړئ زموږ لایف له نورو ملګرو سره شیر کړئ. درنو ملګرو په سر کې زموږ ملګری چې ناست دی امید، مومن، حیات او بل نوم څه شی دی؟ حبیب. نو ما ګډ وډ کړه که نه، حیات، حبیب، امید، مومن همداسې دی که نه؟ او ما خو سرچپه کړی ما ته لږ سر ته هم ګډ وډ کړمه. او دا بل چې دی ایمل وصال د خوږې خنجرې خاوند دی. نصرالله اسمتزی زما وراره دی البته، او زه محراب ګل مخلص، او دا چې دی بل وصال وسیم وصال، او دا شامودین ډاکټر مصطفی میاخیل. خطه دا میږي بیا دې خواته راوړې، هلته واوړه، هلته واوړه خپل ځای ته دې ښه. ته راته دې دلته ډډه واچو، هغه مخکیني غوندې ورسې ډډه اچولې وه ښه ښه. وحدت صاحب سره پروت و، یاد دې په خیر وي. مخلص لرم مایک په چل پوهېږم او که نه؟ بس صحیح شو، نور کار ورسره مه لره. او بیخي صحیح دی. نه نه یې خوري ښه. نو درنو ملګرو دې په کول کې ولګوم، بس نور څه کار مه لره، صحیح دی. نو درنو ملګرو تمه ده چې دغه لایف را سره تعقیب کړئ او خوند ترېنه واخلئ. 2-3 ترنم کوونکي، یو دکلمه کوونکی، یو د ټوکو ټکالو بوجۍ، او زه ستاسې کوربه، دا ټول ستاسې خدمت ته راغلي یو او غواړو چې هغو مسافرونو لپاره چې دم ګړی په خارج کې دي او د وطن دغسې بنډارونو پسې سترګې ګرځوي، هغو دپاره یو ښایسته پروګرام جوړ کړو. زموږ تل هڅه هم دا ده چې موږ د هیواد بېلابېلو سیمو ته لاړ شو، بېلابېلو ولایتونو ته لاړ شو، بېلابېلو ولسوالیو ته لاړ شو، تر څو د هر کلي، د هرې سیمې، د هرې طبقې رسم و رواج راواخلو، تر تاسې ورسو. نورې خبرې نه اوږدوم، ټول ستړي مو شي، په خیر راغلی. ستاسې له مینې مننه، خدای مو درانه لره. مخلص لاله قدرمن اوسئ چې موږ مو راوستلو د لایف د لارې مسافرو ورونو سره غږیږو، هغوی موږ اوري او موږ زغمي. خوشحاله اوسئ، الله دې سلامت لره. ډېره مننه. راځو لومړی تا ته، ستا زغ زیات مینهوال دي که نه؟ او ما لا کمنټونه لا لوستي نه دي، خو ډېرو ملګرو اوس نه لیکلي دي چې په دې باندې ترنم وکړو، وروسته به بیا خبرې کوو. نو زه وایم چې راځه سلام کلام په خپل ځای، خو نور ترنم ته مخه کړه چې دا ځینې ویده راویښ شي او ویښ خوب وولي شي. ډیره زیاته مننه مخلص صاحب. د بیسودوال صاحب څو بیتونه دي، امید دی چې د اورېدونکو ستاسو د خوښې اورئ. ډېره مننه، مهرباني. دور کمیس دی او پتن دی زما، دور کمیس دی او پتن دی زما، پکې خوشحاله یم وطن دی زما، پکې خوشحاله یم وطن دی زما، دور کمیس دی او پتن دی زما، دور کمیس دی او پتن دی زما، پکې خوشحاله یم وطن دی زما، پکې خوشحاله یم وطن دی زما. منګ مات شوی نه دی درځې تللی، منګ مات شوی نه دی درځې تللی، داغ لګېدلی په لمن دی زما، داغ لګېدلی په لمن دی زما، پکې خوشحاله یم وطن دی زما، پکې خوشحاله یم وطن دی زما، دور کمیس دی او پتن دی زما، دور کمیس دی او پتن دی زما،
پکې خوشاله یم وطن دې زما پکې خوشاله یم وطن دې زما دا پاتې عمر داسې نه غواړمه دا پاتې عمر داسې نه غواړمه لکه دا څراکم چې نن دې زما لکه دا څراکم چې نن دې زما پکې خوشاله یم وطن دې زما پکې خوشاله یم وطن دې زما دور کمیس دی یو پتن دې زما پکې خوشاله یم وطن دې زما کړه بې سدواله زلک سپین غږېږم څومره علي کړه بې سدواله زلک سپین غږېږم کون بې سدواله زلک سپین غږېږم زکه هو هر سړی دښمن دی زما څومره خوندور زکه هو هر سړی دښمن دی زما پکې خوشاله یم وطن دی زما پکې خوشاله یم وطن دی زما دور کمیس دی یو پتن دی زما پکې خوشاله یم وطن دی زما پکې خوشاله یم وطن دی زما ډېر خوندور ډېر ډېر مننه مکو چې دا غلی شي بیا زر ته وایم ووایه که څه ویل لرې خو ووایه واه واه ډېر الله ډېر الله واچو پنجه دې ټولې خبرې همدا دوه دي ښه زه واچو چې واه هغه لاس ورکړه چې ستړي وشي کوي مړه همداسې ښه دی شپه لګیا یم ستړي باندې وشو ښه ستا دا خبره ته څه شی وې زه یم چپ کړی یم الفاظ نه لرم نه لري خو زه یې لرم ما سره روپۍ لري ما سره هم شته دی درنو ملګرو لکه څرنګه چې کمنټونو کې هم تاسې راته ولیکل چې د دې په غږ کې د دې په انداز کې او د دې په دغه طرز کې او د دې په دغه انتخاب کې هیڅ ویل نشته دی هغه څنګه وي چې ما په پټه خوله در کتل او ما دا ویل چې ستا په ښایست کې به نو یاره سړی څه ووایي نو ډېر څه دې په غږ کې پراته دي ډېر ډېر آهنګداره غږ دی نو الله تعالی دې دغه غږ همدغسې تان لري او ودان لري خوشحاله دی اوسې ستا خنجر دی خدای پاک تر ته تل همداسې لري نو هر څه چې و ډېر لوړ و ډېر خوندور و د ملګرو نه دوه هیلې وکړم یو دا چې دا لیب در سره شیر کوي او بله دا خبره چې بله مهمه خبره ده لکه چې مهمه خبره دا ده چې که غواړې خارج ته څه ولګي خپلو ورونو ماما زامنو کاکا زامنو د تره زامنو د ترور زامنو ته نو کولی شي چې مخلص صاحب کوم افغانشپ کارګو ده د هغې له لارې کولی شي چې تاسې ولګئ خارج ته د ماما زامن وي کاکا زامن وي ترور زامن وي ټولو ته لېږلی شي هر څه شي نو دا به د سره مراد هم وکړي زه به ورته وایم انشاءالله چې درنو ملګرو د دې په خبره عمل ځکه وکړئ چې د یو اعلان په سر مې سل افغانۍ ورته منلي دي نو زما سلګونه بې ځایه لاړ شي تاسې اموال بل چاته ورکړئ او بیا مخلص لالا تر ټولو جالبه دا ده چې د مومندریم ډېر خلک خارج کړي دي که نه د هغوی لپاره بیا زه ښه ادرس شوم بس تا ته به لاس نیولي راولم خو ماله به بیا ته شی راکړي زما دا نه ګوره شین چای په ځای مې شیدو چېرته ایښي او کړایانې مې درباندې چې وخوړل هغه دې هېر شول وایي د سبو کړایانې چې وي هغه زموږ سترګو کې نشته د سبو کړایانې دې کړې لیدلې ما درباندې ډېر وخوړل بیا ونه یې ګوره نو خبره مې همدا کوله ملګرو چې دا مې دلته کېده دا زما شو کله چې نه لیدلې اعلان کوي ځکه دا ستا شو کنه اعلان چې نه وي بهتر اعلان چې ختم شو ډېر ښه یاره ډېر نو ملګرو انشاءالله چې زما نوم ورته اخلي ګزاره به در سره کوي او بل کوم څه چې تاسې لګي هغه به درته ارزانه لګي او ښه به رسېږي انشاءالله اطمیناني به وي نو چې که یو څه کې اطمیناني کړه باوري نو بیا ښایي نو ډاډه اوسئ انشاءالله چې مخلص ودرنه چېرته تښتېدی نه شي چېرته به وتښتېدل نه ما نه به چېرته خلاص شي نو کولی شي چې خپله کوم څه چې ملګرو دوستان ته خپلو کورنۍ غړو ته چې مسافر وي هغوی ته ولېږي نو مخلص صاحب سره اړیکه کې شي هلته نمبر یې دا شیان بیا لاندې پوسټونو کې شته ته واده ولې نه کوې
رښتیا نه رښتیا ته یې واده ولې نه کوې خو داسې ده واده ګوره واده خو مشکل ده کله به درته غوړي راوړه کله به درته اوړه راوړه کله به درته دا شی خلاصوي کله به درته دا شی خلاصوي زه په دې غمو ځان نه اړم زه دې پوه کوم واده کې چې کوم خوند دی په هېڅ شي کې هم نشته ګوره یو خو سنت طریقه ده بل دا دی چې هر څه به دې منظم وي سهار چې راپاڅېږي ان تر دې پورې چې بوټان به دې پالش پراته وي کالي به دې استري کړي پراته وي ډوډۍ به درته تیار وي چې به درته په وخت رسېږي یو وخت به دې بچیان وي هغه به درته کار کوي او ته به قلارې ناستې په کور کې او جومات ته به ځې څومره خوندونه دي په دې کې خو هغه ده که نه اوس حقیقت خبر درته وکړه که نه خو ما ته څوک راکوي نه که نه ما کوه خو راکوي څوک دا کیسه ده که نه ما خو واده کوم څوک راکوي ته به څوک ورکوي ته دې ته وګوره ولې سیند ته نه ګزارې خپله لور و خور چې تا درکوي څوک همدغه بدبختي ده که نه که نه درنو ملګرو دا صرف ګوره ګپ شپ دی چې تاسې سیریز وانخلئ ډاکټر صاحب مصطفی میاخیل یو دا چې ډاکټر دی بل دا چې خبریال دی او بل دا چې ممثل دی مې کې راته سیده کړو چې دا اواز صحیح لاړ نو درنو ملګرو راځئ ټوکې ټکالې خو مو ډېرې وکړلې ورځو هغه به ولولو ورځو مومن صاحب ته مومن صاحب صبر که نومونه اخلمه حیات صاحب ته هم ورځو حیات صاحب ته ورځو او مومن صاحب ته ورځو حبیب صاحب ته ورځو امید صاحب ته ورځو استاد هم د استاد پکې او استاد صاحب ته او بیا د کیمیا ډاکټر هم دی او دا د لا بله خوشحالي ته کیمیا استاد یې ته کیمیا استاد یې ها ولې کیمیا استاد یې هغه بله خپله ټول استاد داسې جوړ شوی لکه مخلوطه نه چا پسې به خبرې دي استاد بله ورځ چې هغه ته درغلي وو که نه یو ځای کې غونډه وه تاسې هم ټول راټول شوي هسې نوم به نه اخلو نو دې وخت یو چا راپاس وی پلانکي ته مصطفی میاخیل ته بلنه ورکوو چې راشي او پلانکي ته د تقدیرنامه ورکړي که نه چې تقدیرنامه یې ورکړه ما ته راغی بېرته ما ته وایي مخلص وایي په دې حالت مې زړه ډېر بد شمالي ولې وایي د دې آینده به څنګه وي وایي تقدیرنامه یې زما په لاس هغه یو ته مې ویلې هغه ته مې په خدای چې ویلې ما هغه دا چې کله تقدیرنامه ور د لاس مې چې کله ورکاو ما لاړ بچی آینده دې خرابه شوه ما په هغه ورځ باندې چې دی مخلص ما چې هغه اخرني مراسمونه نصري کول د هغې ځای نه دا ما ته اشارې کوي چې شاباش 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 اخر کې راغی راته څه وایي ډېر چټي لګي وایي دوی تا کوله ما خو هل چاته نه ویلې خو تا خپله وویلې ښه نو ورځو ستا بیتونه اورو وروره زه خو د وطن درد سخت ژوبل ژوبل کړی یم بالکل زه به د بې سهار یو څو بیتونه ویم وصال صاحب ودې خندله لکه چې تا اورېدلي دي د وصال تږی یم په لار کې به مړ شوی یم د وصال د وصال تږی یم په لار کې به مړ شوی یم ستا د راتلو په انتظار کې به مړ شوی واه یاره واه زه کلیوال ساده باده شډل بډل سړی یم میخیر صاحب زه کلیوال ساده باده شډل بډل سړی یم زما لالی ستا په ښار کې به مړ شوی واه یار واه او د پښتنو د بقا جنګ کوم صفا غږېږم ایمل وصال ته ویم د پښتنو د بقا جنګ کوم صفا غږېږم یاره که نه ومه په دار کې به مړ شوی او اخري بیا دې داسې دی چې عبید سهار یم د نشو سره بلد یم خو عبید سهار یم د نشو سره بلد یم خو د تورو سترګو په خمار کې به مړ شوی زبردست یار ښایسته انتخاب خدای دې وکړي چې دې مکمل زما مخ ته پناه کړی شیر ما سره مو اوس بیخي صحیح شو اوس دې چې ځان دې مو ګورې او که نه اوس بس کمپیوټر کې ډېرو ملګرو کمنټونه کړي درنو ملګرو هر هغه چا چې راته کمنټونه کړي کور یې ودان الله مو ونازوه خبره داسې ده چې فقط دلته یو څو شیرونه نور وایو بیا ستاسو کمنټونو ته راځو او ډنمارک نه سلامونه تنها صاحب راستولي دي او مصباح الدین حمزه صاحب هم سلامونه راستولي دي او وایي چې که وخت دې راکړ ترنم درته کوم ایو کومه مفلس صاحب دا اوس وګوره دا اوس په کومه هغه کې دی کټګورۍ کې دی اوس نواب خان ملګری خو دې نشته نواب خان یو څو ورځې بعد راځي عمر صافی وایي چې سلامونه عمر صافی نو زموږ یو تکړه ملګری دی ستاسو لایف په پاکستان کې ګورم او ډېر زیات خوشحاله یم خو په وصال صاحب ترنم ونه کوي دا ښي او مخلص صاحب او ملګري دي ژوندي وي الله دې تا ژوندی لري زمریوال صاحب خوشحاله اوسي نواب خان چېرته نواب خان صاحب نه بل صاحب علیه سلامونه ماشاءالله ډېر ښکلی بنډار دی دردمن افغانستان الله دې ونازوه ما ته لمبر راولېږه
سعید درته وبېلېږم قربان کمنټونه نه ګوري یاره ولې نه ګورم خالد تراوت په امریکا کې زموږ ملګری دی او ډېر خوږ غږ دی لږ وروسته در باندې اورم او کله کله ما ته چې زړه یې تنګ شي ما ته بیا زنګ ووایي بیا ترنم یې راته کوي او زموږ د خیوې دی شیر علي مینوال سلامونه رسول نصرت الله محبت دی احمد الله کاشف دی عبدالله امیری دی او زین الله افغان دی او لیونی ژوند سلامونه خورئ وعلیکم سلام خالد تراود بیا سره مونږ ښه نو بیا به خبرې کوو ته راځه هغې ما د آی ډي نه ورته وویل که نه چې د آی ډي سره فالو ښه درنو ملګرو مصطفی میاخیل هغه مخکینی آی ډي بلاک شوې ده او دغه نوې آی ډي باندې کمنټونه یې کړي دي هغه کمنټونو کې د زموږ د نننۍ نوې خپرونې لینک هم پرېښی دی هغه تاسې تعقیب کړئ او هغه وکړئ ریکویسټ ورته وکړئ صحیح دی نه ده پرېښي مزه مزې کول چې د وای فای بنده ده ښه نو ته ترنم کې که څنګه هو ترنم به وکړو راځه ترنم ته وکړه درنو ملګرو نصرالله میاخیل یو ترنم خو وکړه میاخیل او عبدالله خاکسار صاحب وي نو حتما به د ترنم کوي دغه میک دلته نه ږدي چې دواړه ته دا به ما د دې نه استفاده وکړم دلته کې دغه څه دی دلته کې دا غلطه ده چې د ټول اواز واخلي داسې صحیح ده اوس صحیح شو نو دغه غونډه کې ډبل میکونه هم د دې ایښي دي صحیح دی دا خو کینګ دی کینګ ښه وایي چې سلامونه نظري صاحب شمس نظري وعلیکم سلام الله دې ونازه او کور مو دا درنو ملګرو دغه لایف در سره شیر کړئ او ترنم ته کش ورکړه صحیح دی ترنم ته ورځو خو یو دوه بیته دی وایي چې هر سړی ګوري چې څادر د دې جنۍ نشته هر سړی ګوري چې څادر د دې جنۍ نشته خو چا کې زړه نشته او چا سره روپۍ نشته او قصه همداسې ده خو مور پرې مونږ نه پوهوي سویمه ورځ ده چې زمونږ کره ډوډۍ نشته نو راځو شعر دی ترنم په حیث وایي چې زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه د سر په بدلای همر ځان افغانستانه زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه زور لري ته زر لري په غرونو کې نختار لري زور لري ته زر لري په غرونو کې نختار لري شنه کېږي د په هر ځای کې ګلان افغانستانه شنه کېږي د په هر ځای کې ګلان افغانستانه زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه ننګرهار دی که کونړ دی که لغمان که نورستان دی ننګرهار دی که لغمان دی که کونړ که نورستان دی ننګرهار دی که کونړ دی که لغمان که نورستان دی دا ټولې د تڼۍ ته ګریوان افغانستانه دا ټولې د تڼۍ ته ګریوان افغانستانه زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه زما د زړګي سر زما جانان افغانستانه ستا کابل د ښکلا نوم دی ستا کابل تر دنیا ښکلی ستا کابل د ښکلا نوم دی ستا کابل د دنیا ښکلی ستا کابل د ښکلا نوم دی ستا کابل تر دنیا ښکلی ژوندون پکې مزه کوي قربان افغانستانه ژوندون پکې مزه کوي قربان افغانستانه
زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا د سر په بدلای همر ځان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا ستانا بل صحیح صدا د زړه کور می پسیوران دے ستانا بل صحیح صدا د زړه کور می پسیوران دے پیښور می تر ټکا دے ارمان افغانستانا پیښور می تر ټکا دے ارمان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا دا وروستی بیت یې راځي زما ګران ورور رفیق الله نبي زاده ته ډالۍ وایي چې تراب دې شرکستای اسمت زی په ترنم کې تراب دې شرکستای اسمت زی په ترنم کې مایندې پتا دواړه دا یاران افغانستانا مایندې پتا دواړه دا یاران افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان افغانستانا د سر په بدلای همر ځان افغانستانا زما د زړګي سر زما جانان جانان افغانستانا ډیره مننه تراب صاحب بیتونه دا بیتونه ما ته اورېدلي مو چېرته بالکل دا د تراب صاحب دی د کونړ د تراب د کونړ تراب دی بالکل تراب نه دی او نو ډېر ښایسته ترنم کړل کور دې ودان خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره او درانه ملګري وایي چې کټاسري وایي اډوکي مات دي نو داسې پروت دی او زاهده لغمانۍ خورکۍ سلامونه رسولي دي او وایي چې دې شګینې ته وایي چې پاڅېږي وایي دغه بیا خیال داسې پروت دی چې ښه او ټول ناز دي مصطفی ولې ملاس دی او هغه لیکلي حضرت محمد ځای نشته که حضرت محمد وروره نصرت اسمزي ته ووایه څنګه پټ تللی او سلامونه مخلص صاحب زاهده لغمانۍ ګوره سلامونه مخلص صاحب تا ته او دغه کټاسري میاخیل ته او ټول در سره ناستو ملګرو ته څنګه کټاسري درته ووایي دا شیخه سم شه دا خو زاهده نومې لیکلی دی که نه شیخ دا پېژنې بل یو پوسټ کړی هغه معلوماتو شو راته ډایرکټ زه انفرینډ هم ښه عصمت اکاخیل د نواب خان اکاخیل مشر ورور دی په دوبۍ کې ژوند کوي هغه هم سلامونه راستولي دي او ځینو ملګرو بیا سلامونه او ځینو ګیلې کړي دي چې ولې زموږ کمنټونه نه لولئ دا موږ ولې ګیله نه کوو چې 1,100,000 فالوورز دي او 15 کسانو پکې شیر کړی دی لایک نه کوي کمنټ نه کوي 15 کې یو ځای یو ته او تا خو شیر کړی نه تیم شیر کا نو څنګه یې شیر کې وای فای خو به تا بند کړل وای فای چې بند نه کوم نو دا خو هغه کېږي نه لایف ورځي نه او نو درنو ملګرو تمه ده چې ټول سره پاتې شو دغه لایف در سره مخکې شیر کې تر څو نور ملګري راورسېږي نو ټوکې ټکالې به هم کوو د میاخیل صاحب دغه زباګوله لایف ته راسه سر ډبل ټی به ورته شروع وي او تا ته څوک نه کوي او یو نه دي موږ 15 شپږ ورته راټول شوي بیا هم نه کوي په کولم پکې حساب ښه نو وصال صاحب نمبر ستا دی وروره وصالو نو راکه نو ګورم شالو مې اخی او تر هغه پورې کمنټونه لولم سامون صاحب هم سلامونه لیکلي او اسمت الله عرفان الله وحدت پکول په سر کړه مخلص صاحب کومه دی دا برش ولا نه کرا وروره چې به کې دا پکې ده کړه خدا برش ولا خزا وروره زه ورځه او کنه دا برشي ابرش والا خو نه ښکاري ده تبا کمنټونه د مزه څخه عابد مومند وایي زما سلامونه د مزه څخه وعلیکم السلام درک ورا چې در لګل وي دی وخت حیات حبیب امید ته سلامونه
او سلام سیف الرحمن له ایران نه. وعلیکم سلام غفور خان، تاسو مستړي مو شئ. سلامونه در رسولي لیاقت معصوم خیل صدیق الله اتل او شینوار صاحب امان الله غازی ټولو وعلیکم سلام. ډیره زیاته مننه کور مودان. نو ترنم راته کې ترنم کوم خو ته چپ شي نه چپ شي خو چې زه چپ شم ګوره دا ټول چپ کېږي دا زما واوره ټول دې چپ شي خو ترنم ته خو باید چپ شي سړی نه بیا چې ترنم ته چپ شي نو داد در نه کو بیا خوند نه کوي. نه خو داد به راکوئ که نه مخکې د داد دا د ټول ستا یو داد یو داد څو کوي خیرس په 100 روپۍ دې هغه شی اعلان وکړه سل روپۍ خو دغه بیرته اعلان کړه صبر کا اعلان وکړه زه ته وایم ته ما څه وایې ښه درنو ملګرو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اموال په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو افغان شپ کارګو کې زه مهراب ګل مخلص تاسو په خدمت کې یم. که دا خبرې همداسې دې تکرار کړې دي ټولو په مخ کې نغدې سلګون درکوم درته خلک ته د قرآن یې راکې او مطلب چې غلط شولې او ټکنې شولې نه درکوم. سلامونه ستړي مو شئ درنو ملګرو. که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اموال په چټک او مطمئن ډول واستوئ نو زه مهراب ګل مخلص په افغان شپ کارګو کې ستاسو په خدمت کې یم. سلامونه قدرمنو دوستانو، زه مصطفی میاخیل ستاسو په افغان شپ کارګو کې غیم. سلامونه درنو دوستانو، زه مهراب ګل مخلص. که غواړئ چیرته خارج ته مال ولګې څنګه شو سلګون دې بیرته واخله سلګون دې بیرته واخله نوم خو دې اخیستی 50 خو واخله نه غلطي وکنه. سلامونه مخلص صاحب ګلونه څنګه ښایي ملګري دې ښه دي او خونده مرکه د ځوانۍ راکې چې لوی واړه مې د ځوانۍ ارمان کوي. زما له طرفه جمال خان سهیلزي ته دې ډالۍ وي ګیلاسونه تش دي. هلې که دا ګیلاسونه رښتیا وجي کوي بده خبره ده. ټول ګوج دا څنګه تش ګیلاسونه چې خو مسکلی دی او دا مې ایښي دي همداسې دا والا میاخیل صاحب ټول السلام علیکم مخلص محمد نسیم میاخیلم. سلامونه رسولي شینواري سیف الرحمن هارون تنها او بلال خان شینواري او عمران میوند او نورو ملګرو. نو راځه میوند درځان بیتونه دي دی خو هغه نه وایم ها بیا راته زه صحیح دی وایم هغه هم زه صحیح دی. میوند درځان زما د خوښې شاعر دی مقصد زما خپل هم د خوښ شاعر دی درځار. ښه بیتونه اول وصال صاحب محترم ستاسې په اجازه ځکه چې تاسې زمونږ هم مسلکي یاستئ که نه دا په وروستیو کې راغی خو ډېر ژر به په دې ترنم نړۍ باندې وروستیو کې نه دی راغلی و وروره زمونږ نه مخکینی دی وروستیو کې تا وپېژه نه ستا د ده په عمر کې بیا فرق دی څنګه خبره نه ده د نه زه کشر یم یو کال خود پارګي خود رښتیا وایي رښتیا وایي ولې زه خو دا دې نه کشر یم نه زه دې نه کشر یم زه تا نه 13 کاله کشر یم وروره شاید خو چې دغه کیسې خو صحیح دی امکان دی ولري زنګو دا د ټولو نه دی دا اوس راغی. ښه بیتونه دي چې نوم به دې وانخلم واده مې ده توبه مې ده نوم به دې وانخلم واده مې ده توبه مې دې وي درنه توبه مې ده توبه مې ده توبه مې دې وي ما مې شبنم وجود د ګل په څېر سړي ته ورکړو بخمل بخمل غېږه کې شپه مې ده توبه مې دې وي د غوسې حد دی چې د لاس په تلې خوله لګوم له خپل تقدیر سره جګړه مې ده ما ورته څه په بې صبرۍ د زړه خبره وکړه دا خو هغه نه د سایه مې ده توبه مې دې وي هغه د وینې او د سا په څېر پستا مهینه د وجود رګ رګ کې خورا مې ده
توبه مې دې وي په آینه کې دا حوال تپوس له ځانه کوم څومره ضعیفه حافظه مې ده توبه مې دې وي په آینه کې دا حوال تپوس له ځانه کوم څومره ضعیفه حافظه مې ده توبه مې دې وي په خرمۍ شونډو بې وخته ژبه مه راکاږه په نیت دې ښه وشه روژه مې ده توبه مې دې وي په خرمۍ شونډو بې وخته ژبه مه راکاږه په نیت د ښه وشه روژه مې ده توبه مې دې وي د شونډو ګل ګل تبسم د بڼو ګواښ پېژنم ستا دا ژبه هم زده مې ده توبه مې دې وي زه یو خبره کول غواړم ډېره بخښنه غواړم درنو ملګرو تاسې وایي ګنې دې میک نه آواز راځي نه دې ته دوه میکونه دلته لګېدلي دي ډېرو ملګرو کمنټونه کړي دي چې میک ور نږدې که دا میک موږ دغه ملګرو ته ایښی دی او هغه میکونه دې دپاره دوه دانې تیار لګېدلي دي صحیح دي او ډېری ملګري دلته راته لیکي چې دغه میک ور نږدې که او هغوی فکر کوي چې دغه میک دی نه دې دپاره خپل دوه میکونه لګېدلي دي درنو ملګرو ښه مهرباني وبخښه نو نو زمونږ د هغه موډ مات کړ مړه څه وکړم دغه د ملګري دا وګورئ میک نږدې که مخلص صاحب میک نږدې که مخلص صاحب ورته ښه زه اوس به هغه د درزار غزل دی ځکه چې هغه روبۍ وشو او ورپسې به دا ووایم چې غوڅې غوڅې شونډې ده جانان لیدلی نه شم وران زړه مې د دې نه پسې غوڅې غوڅې شونډې ده جانان لیدلی نه شم وران زړه مې د دې نه پسې وران لیدلی نه شم هله ګرمه کې دی سړی ترنم په تاثیر یار مونږ ول کوی سې زان ښه مهرباني ته ترنم ها زه خدای دې خیر وکړي زه دا به زه بیا وکړم زه خدای به خیر کړي هغې پر تاسو خپلې خبرې وکړم خیال صاحب دغه رقم سړی نو درنو ملګرو وا ډېر ښکلی وصال صاحب خدای دې سلامت لره وا ډېر ښکلی او السلام علیکم عبدالرحمن هم سلامونه رسولي عبدالرحمن محمدي او اوریا صاحب هم سلامونه رسولي دي انور خان او صدران افغان او نورو ګڼ شمېر ملګرو سلامونه رسولي په دې هیله چې ټول راته روغ جوړ اوسئ سلامت اوسئ درنو ملګرو یوه هیله مو د هغه دا ده چې دا لایف در سره شیر کړئ تر څو ډېر ملګري راشي او بنډار مو رنګین شي له تاسې مننه ملګرو چې چا دغه لایف شیر کړی دی او راسره راستئ نو ستا مکمل ترنم بیا د سره اورو که ټپې د سره کې او که هر څه کې نور دې خوښه خپله میاخیل صاحب ته څه شی وې راته ته خپله خوښه په بیرون هغه و ډب غوندې وشماریا څه نه چې څوک هغه ګیس مس شیان په هوا کې من خو پوه شولې چې چېشته جګ شوی خو مینهوال ته دا خبره وکړه صحیح دی دا هم ښه خبره ده ښه اوس خبره کوه کیسه کوه ښه چې ووایم اوس یو شی ووایه څه شعر وایم الله د شعر نمبر ده کتاب یې څه شول د کتاب یو هم پروت و مغزي راته دې کتابونه یرغل صاحب شعر وایم نه خپل بیتونه ووایه اول د یرغل صاحب یو څو شعرونه وایم ښه دا صحیح دی دا مهرباني که څه ښکلې ځواني ته دې ازار را باندې ولې کوې مهراب ګل مخلص صاحب میاخیل نه میک واخله دا دی زه څه شی وکړم چې خلک راته لیکي مهراب ګل مخلص صاحب میاخیل نه میک واخله نه ته غلی شه هغه په ختم نه پوهېږي ښکلې ځواني ته دې ازار را باندې ولې کوې چې راځې نو انتظار را باندې ولې کوې یه لیونی د غاړکۍ ځان ته په خپله تړه هلک سړی یم اعتبار را باندې ولې کوې هلک سړی یم اعتبار را باندې ولې کوې لالا په کور کې مې زره زره کمړ مې که خو دا د ملګرو مخکې وار را باندې ولې کوې داسې نو مه وایه چې دا څوک دی دا نه پېژنم داسې نو مه وایه چې دا څوک دی دا نه پېژنم ټولې کیسې نو اوس په جار را باندې ولې کوې
نه غیږ په غیږو نه څه بل چلو ساده ولاړو نه غیږ په غیږو نه څه بل چلو ساده ولاړو ملا صاحب حکم د سنګسار را باندې ولې کوي ساده سړی خو یو مچکه خپله راکه استاده ساده سړی خو یو مچکه خپله راکه هسې خویونه د بازار را باندې ولې کوي مورې هغه چې نه وي بله جلۍ نه کومه مورې هغه چې نه وي بله جلۍ نه کومه مورې و مورې د اقرار را باندې ولې کوي غریبي نه دې کړه ځواب د یرغل دا پوښتنه غریبۍ نه دې کړه ځواب د یرغل دا پوښتنه چې زندګي په سورنګار را باندې ولې کوي ډېر ښکلی دی ډېر ښکلی دی خبرې په خپل لالي ته وکړم زه د پکتیا له بنګو نه ګیله کومه هماغه ستا تا چې ویل چې شعر دی هغه راستولی ده زه د پکتیا له بنګو نه ګیله کومه دا څه معنی سلامونه وعلیکم سلام همت صاحب فیصل خان همدارنګه میوند صاحب فضل ولی مخلص صاحب او نقیب الله ظهیر صاحب تاسې ټول سلیم شي په خیر راغلی نو ملګري غوښتنه کړې ده وایي ټپي ورباندې وکړه او هغه ټپي چې په هغه کې وکړلې دا څه نوم دی مومندره کې چې وکړې خو زه یم دلته پاسې لیکلي دي یو چا بیا خلک مړه بیا هغه مومندرې ته څه راغلی نه دلته ما ځینې هغه کړي وو نو خو بس بیا ولې کوې ته دا کار صحیح دی لږ صبر هغه ټپي بیا چې ووایه بیا خلک نه اوري که نه یاره استادانو که نه داسې یو ټپي خو یې نه دي کړي که نه ته ووایه چې یو څو ټپي وکړه ډېر ښکلی اواز لري داسې وایي داسې نه وایي چې مومندره هغې درته نه دي ویلي چې ټپي یې موږ خو زه باوریم چې هماغه رقم کېږي بیا به د دې مزه نه ادریس ځواک په شان آواز لري ادریس ځواک په شان لري خو لال وزیر وزیري په شانتې لري درنو ملګرو هیله کوم دا شیر کړئ در سره که نازبری خدای لس ځله د یو کار لپاره سوال په خدای کار ځي تاسو موږ ته شعر نه کوئ نو دلته به کارګو ته سوال څخه راوړي نه هغې کې خو د دې خپله ګټه ده د هغو کې د دې خپله ګټه ده وروره ځکه دا نور کارګوګانو والا چې دي زه د چا غیبت نه کوم خو هغوی موږ غوندې فعالیت نه شي کولی زه یو ځل چې څوک زما کارګو خدمات وګوري بیا بل ځای ته نه ځي ډېرو ملګرو سلامونه راسولي کوو زه سلامونو ته پاتې کېږو نو ډېرې ملګري به رانه خفه شي چې زموږ سلامونه دې ونه ویل او سوزان محمد کریم سحاق جاوید صافی نقیب الله ظهیر عاصم لوګری او ډېر ملګري دي نو ذبیح الله مومند او دا موږ څه ګناه کړي صاحب دا دی ستا نوم هم واخیستل شو قربان نور وایه بل کوم فرمایش لري ښه مهرباني وکړه ټپي به وکړو هغه نه وت دا مې اوړه راوړه نه ټپي کوو ټپي وایي ټپي وروستۍ وکړې نه وایه وروستۍ دی که نه بس دی که نه بس دی که نه زه ستړی شوم سید حبیب را مخکې کړه سید حبیب خو هغه کور کې پرېښودلی مونږ شو لوړ دی پلار دی نصیب جان نصیب شینواري بلنه شوله غونډه کې ناست وی سید حبیب مومن ته بلنه ورکړه په دې بلنه یو کار زما ورور چېرته راغلی مخلص صاحب د بیسودوالو څو بیتونه دي بیا بیسودوال بریتا دا تا څه ګوته کړې دلته دې ته دې رشوت ورکړې که څه حساب دی برید نه داسې وباسم ترک سور کلاس سره راځي که نه برید بیتونه به وایه خو اخر کې نوم به زما اخلي برید پوه شو زه لانجې بس صحیح څوک ښکاره لګیا یم نو غلا دې ته وایي ادبي غلا هغه تا چې مخکې وکړه عصمت زی دی که هغه دی هغه توراب صاحب شعر دی هغه بل کوم ملګری چې و چا چې ترنم کړی هغه ته ډالۍ کړی چې څوک یې ترنم کوي هغه باید د خپل نوم پکې واچوي هغه خپل نوم نه چې هغه ملګري ته شعر لیکلی ښه مخلص صاحب ستاسو په شمول پخوانی پارلمان وکیل یو به غلا کړه بل ته به ته غلی خپل ځان به نه لیده ښه دا صحیح دی ښه دا مهرباني ستاسو په شمول بنارس ګران اسرار سعیدي او ټول مسافرو ته دغه بیتونه ډالۍ ټول مسافرو ته موږ خو مسافر نه یو موږ ته ډالۍ نشته دی ولې مسافر پڅې ول ځای کې مسافر یو که نه ورځې دې مسافرۍ کې مړه شو خدای دې نه کړي کوم کس که نه وایي د کور نه ښځې نه مرور بار ناست و وایي چا ورته وایي چې څنګه چل دی هغه ورته چې پرېږدي په دې مسافرۍ کې مړه یو ویلي وی تقریبا 10 ګروپونه شیر کړی کومه دی ټول و کسانو دلته شیر کړی موږ ته خدا ښي او کومه دی صبر کوه بیا هم هغه وکړو خو پنځه که نه وشو 355 کمنټه شوي دي او 300 لایکه شوي دي
او 20 شعر شوي بالکل یې کړی دی هغه نوم یې څه شی و نوم ډېر به یې پخوا راته راکړی وی خدای که زموږ زړونو ته کتلی وی کاشکې دې د ځان عادت کولی نور نه دی یاد راته ګیلمن شعر ووایه ګیلمن شعر خو راته یاد نه دی او ورته ووایه دغه ووایه په خندا شنه شوه په شالاړه ما ته وایي اخلي دا به راته وایي اصل کې داسې دی دا درې واړه مې مسکی کې دا شروع کوي زه به دا بیتونه ووایم صحیح ده صحیح ده دا ووایه اکرام وقار زموږ یو بل ملګری دی ډېر ښایسته بیتونه لیکي که چېرته وقاره ګله که چېرته بیتونه دي هغه بیا لاندې پرېږدي چې زه ویم ډېر خوندور شاعري کوي او که چېرته یو اوس پرېښودو زه به ورباندې واورم عمر نه کم دی زما داسې دی لکه کشر ورور او ارمانونه قتل هیلې ټولې ماتې تمنا د چا د یو نظر لیدو لا هسې زړه کې پاتې شي بیتونه دي ما تمنا د چا د یو نظر کتو لا هسې زړه کې داسې چې بیتونه دي ما ته سم نه دي یاد او که در سره یې همدا اوس یې واچوه چې ویې وایي عمران میون هم دا وایي چې زه دې یاد نه کړم عمران میون خو دې الله تعالی زموږ د زړونو نه کته کوي او هغه خو زموږ دا کمنټ وایي ما شیر کړی د 10 ګروپونو کې عصمت لوګری عاصم لوګری صاحب ډېره مننه زور یې درکړه که نه زه دې یاد کړم الله تعالی دې ونازوه کور دې ودان خوشحاله اوسي او بنارس ګران ګردیوال ټول مومند را جمع شوي دي انډیوالانه ټول هغه مومندو نیولی نن زما لایف څومره مینه در سره لري زه ورسره لرم چې دوی ته ناست یم دلته خبره کوي مینه در سره لري ناست ورته زه یم دا وګورې 1.5 روپۍ مې ورته صرف شیدې راوړي دا ټوکې نه دا خرچې دي 1.5 روپۍ خبر چې د ورځې 1 روپۍ مصرف وکړي 1.5 ورځې کار درته کوي بس روژه کې کار نه کوم ظالمه ده ښه مهرباني یو اضافه کېږي مهربان نه مات کړم نه مارا مات کړې اندېښنو مې زیتیم لا را مات کړې اندېښنو مې زیتیم لا را مات کړې نه مات کړم نه مارا مات کړې اندېښنو مې زیتیم لا را مات کړې هغه دنګه د یار غم داسې کږه کړه څنګه هغه دنګه د یار غم داسې کږه کړه لکه لاخته وي هوا را ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لا را ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لا را ماته کړې نه مات کړم نه مارا ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لا را ماته کړې مخلص د کوټې د ګرمول نور څه نشته د کوټې د ګرمول نور څه نشته دروازه مې د کلا را ماته کړې دروازه مې د کلا را ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لا را ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لا را ماته کړې
جنکو فالو نګورې یو سړی یو سړی د جنکو فالو نګورې یو سړی په ځان دنیا را ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لاره ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لاره ماته کړې نه یې مات کړم نه ماره ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لاره ماته کړې خپل تصویر مې په کتاب د بې سود والا خپل تصویر مې په کتاب د بې سود والا آینه مې د زړه چاره ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لاره ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لاره ماته کړې اندېښنو مې زیتیم لاره ماته کړې ډېره مننه که مخلص پښتون کام کې ترنم ټپه غزل نثر او د پښتو د ادب برخې نه وي دا کم به ډېر زیات پاشلی وي دا د پښتون کام د یووالي د مینې محبت او د دوی د مجلسونو یوازینی تصویر دی الله پاک دې تاسې ترنم ویونکي زموږ له مجلسونو نه کموي او ستاسې غږونه بې حده زیات خواږه دي باور وکړئ چې د لایف ټول اورېدونکي مسافر ورونه او د دې ټول مینهوالو به ترې خوند اخیستی وي خو ذایقه به هلته زیاته کړي مخلص لالا چې داسې جوړه ټپې وکړي جوړه ټپې وکړي که دا میک لږ ماته راکړه زه به دوه خبرې وکړم تا خو خبرې خلاصې کړې که نور پاتې و بیا یې درته میک در کومه بس دی مړه زه خبرې خلاصې کړې اوس یې زه نه ګډېږم ډېره مننه کور دې ودان الله دې ونازوه اکرام وقار بیتونه راستولي دي وایي په زړه مې پرخه ساس د یار غم ماښامه او د زړه تنګون احساس مې وژني درنه سم ماښامه او که به مړ هم وم پرې واپس ژوندی کېدم ماښامه زه به د یار په سترګو خود غره کېدم ماښامه او د چا پښتون چې یو وختو د فخر حس کومه چې د یاد په خوږو بس همدغلته ولولئ خلاص ځکه دا ډېر وړوکی دی نه لوستل کېږي نو ما ورته ویلي چې هغه بیتونه راواستوه چې هغه ارمانونه قتل هیلې ټولې ماتې هغه یو څه زما یاد دی هغه بیتونه چې زه وګورم ماته یادېږي چې دا شی دی که نه نو زه ته زیاته مننه کور ودان بس تر ډېره دې ژوندي وي مخلص صاحب الله دې ونازوه کور دې ودان احمدزی صاحب او حد دې کړی خاکسار صاحب او رضوان صاحب مومن صاحب ټول ستړي مو شي په خیر راغلی الله مو ونازوه زموږ دغه مجلس لا هم دوام لري او په ګډه سره وروستي ټپې به کوي او بیا به کډه بارو کومه دی شیخ باندې ترنم وکړه ډېر نازک تارونه چیړي د تم پته دا یو وی ښه ګورئ دلته دی نه تاسو جواب نه ورکوئ رضوان خان نو چاته به جواب ورکوو نو ټپې کوئ ټپې به وکړو ټپې خو ډېر خوند کوي زه چې یو ټپه خو ما ورته هم پکې ووایي میخیل صاحب ته خو به ترنم دا د ما ته ټپه نه شو ویلی زه یې درته وایم ته یې ووایه تم په سر ګنجې او زم په سر ګنجې یم په سر خو یې نه په خولې وایي دا خو همدې کې خو فرق دا دی که نه اوس دا هم ښایسته په سر ټول یخته لري هغه هم لري ښه دغه بیتونه هیلې ارمانونه
یو بیت پاتې یو بیت مې پیدا کو قتل هیلې ټولې ماتې ماتې تمنا د چا د یو نظر لیدل دغه دی که نه دغه د لږ شان دی خو نور پوره نه دی دا دی ښه ارمانونه قتل قتل هیلې ټولې ماتې ماتې تمنا ستا د دیدن له هسې زړه کې پاتې ما څه ګډې وډې ویلې اوس جوړ شو که نه اوس جوړ شو خو بیا نه دی که نه پوره نه دی او بس همدومره به وي نه ما ته دا غزل معلوم دی ډېر بل هیلې ټولې ماتې ماتې درکتی نشي ډېر عجبه شی غزل لیکل داسې کار به وکړو چې زه به هم یو غزل یو څو مهرباني. بیتونه چې دی مهرباني د لایف ټولو مینوالو ته به ډالۍ خو په خاص کې به زمونږ خوږ ملګری ډاکټر صاحب جواد بلال احسان چې لایف ته ناست دی هغه ته به ډالۍ کو خو د هغه نه مخکې دا غزل مې را پیدا کو اوس دونه پسې ګرځېدلی مو سې ویم یو ځل هغه ته کېده ته صرف راته جواد واوا ډاکټر صاحب واره که نه خالي واوا راته وکړ ګوره ستا شعر ته بیا واوا ویم که ما ته دې واوا وکړ ستا غزل ته م واوا کوم ګنې نه کوم بیا درته واوا نه بیخي بل شی یو ناول لري او که لوستلی هم نه یو ځل یادمن ولولئ ښه ناول دی ناول ما نه دی لوستی ارمانونه قتل قتل هیلې ټولې ماتې ماتې تمنا د چا د یو دیدن له هسې زړه کې پاتې درکتی نشي قتلیږي زما نظر دا ستا نظر ته درکتی نشي قتلیږي زما نظر دا ستا نظر ته ستا سترګې جنګ پرستې زما سترګې سوله ساتي او زه چې زو د شر پسندو نه د امن خیرات غواړو خپې او ځنې ورته نیسو کړو زارې او ننواتې ته له کومه یې راغلې هی زما په زړه کې څه کړې د ښایست د ښار ملکې یوسف مخې سپوږمۍ ذاتې او درلوګۍ شه سپرلي او ګلابونه خوشبویانې نرګسي سترګې خمارې شه اکرامه در خیرات داسې عجبه بیتونه لیکي چې ډېر خوند یې وکړ تا پرې نه ښودلو نو شعر دې ټول ګډ وډ کړه ملګرو ته خبره کوه تا ټول شعر ګډ زه ستا شعر ګډ وډم اوس نه خو تا ته خو ما ویل چې ته لږ واوا ته وار وکړه ښه داسې دې ویلي زه نه یم پوه شوم زه درته وایم چې ته واوا ته وار نه کړه داسې ورپه بیا د سره ویم راځه بیا یو خبره ونه کړم مهرباني مړه اوس نمبر ته شي سړی یو نه دی که نه وخت هم دغه دا لږ بچیو پسې ولګي دا بچیو کې بسکټ هم راوړي داسې خرابي یاره دا چې ونه کړو خلک زما هم هله اعلان کوي اعلان هله قربان سلګون ګټي اعلان ملګرو مهمه او اهمه خبر دا ده دا څوک چې لیف ته ګوري او چې مثال دا یو خو چې یوازې یاستئ دا پروا نه کوي دا کوم ملګري چې دوه درې درې ناست یاستئ نو غاړه بنده وی وسه پړی بل سره ووهئ یو یې وسه پړی ووهئ بیا کمنټ کې ولکئ اعلان به زه وکړم دا ځل تا خو ډېر وکړل مړ شوم موږ رزق کې راغت مو وای کړه ته یې نشي ګټلی او زه یې ګټم ښځه وځه ځکه تا داسې ووایې زه جج مش مجالي خان وای خیر دی نه به در سره زه پرېږدم دا چې څه قسم ته وایم هغه شانې پسې وایم زه وځه نشي خو سلګون په زور ته جمله وایم دا دی وای زه نشي ویلې خزا زه باوري هم نشي څه شو میک هغه میک څه شو درانو زه ته بیخي وتلم زه خپله وایم استانه ښه وایم نه صبر که چې بیا تفکیک وشي که نه درانه ملګري به اوس راغلي هغه معلومات زما زده شو تا مخکې ویل زه یاد مې زده هغه د شته دی ورته ګوره ښه غوږ شه په ټیکه نیولې ښه غوږ شه ښه سلامونه ستړي مو شئ په خیر راغلی درنو ملګرو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اموال په چټک او مطمئن ډول واستوئ نو زه محراب ګل مخلص په افغان شپ کارګو کې ستاسې په خدمت کې یم ادرس نو تېرېږه بیا اوږدېږي نه شي ویلی همداسې دي وایي درنو خوږو قدرمنو نه یې منو خواږه او درانه او قدرمنو دا کومه کوو اضافه کړه دا جمله دا د دوی د تشویق لپاره چې دوی را جلب شي نه کنه دلته جلب مسله نه د سلګون دی سلامونه دا چې شرط په 50 به ته راکړې بیا یې درته وایم ګوره ښه قدرمنو پکې اول زه نه وایم سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر تاسو اختراع یا نوښت د دې حق من کاپي په کاپي باندې پیسې کافي باندې 100 روپۍ ورکوي تا د چی لګیم خو فیس کافي کې بستانه زما لګ ډېر ډېری نه ایډیټ نه منو ډیټ چې وکړې بیا اخر ډیټ کوي دې تا وګوره سلګون مو تیم تاوانو کو بګي خزا توکل په الله زه وایم جی وایم کته بیا وې تی وې بیا زه وایم بیا ګوره غلط نشي
سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اموال په چټک او مطمئن ډول واستوئ نو زه محراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې یم سلامونه ډېره که نامه مې لاړه حافظې نه دې ویسته هو صحیح دی خو سلامونه خواږو ملګرو که چېرته تاسې د نړۍ ټولو هیوادونو ته غواړئ چې خپل اموال اموال چې دی د نړۍ ټولو ورسوئ زموږ ورور محراب ګل مخلص په افغان شپ کارګو کې ستاسې په خدمت دې که درسره ومنله چې صحیح دی بیا زه هم درته سلګون دې وګټلو صحیح دی دروغ ونه وي نه یو څه دغه پکې و ګډوډي پکې دروغ ځکه نه شي ویلی چې زرګونه خلک درته ګوري اوس درته ښه راځئ نو وروستي ترنم کوو یو غزل ډالۍ کوم غزل ډاکټر صاحب جواد زه څومره شاده زرالم وصال ته اکرم لالا ته او سباون مومن ته به ډالۍ د ټولو ګډونوالو او د ټولو لیدونکو ټولې مومندرۍ ته دې ډالۍ وي خو شروع وکړه یارانو د سرکشو احساساتو باوجود یارانو د سرکشو احساساتو باوجود ژوندی وم د تیکه تیکه حالاتو موږ ټول عمر ملګري په اوږو وګرځول موږ ټول عمر ملګري په اوږو وګرځول خپه دي د دې دومره عنایاتو باوجود دې ښار کې دوکانونه دي بې شمېره د خوږو د ننګرهار ښار کې دې ښار کې دوکانونه دي بې شمېره د خوږو او دوی پکې زکوم اخلي د شاتو باوجود باران کې پرې د خاورو کوټنۍ راڅڅېده دا ډېر ښایسته ځای دی باران کې پرې د خاورو کوټنۍ راڅڅېده بېوسه و یو پیر د کراماتو باوجود باران کې پرې د خاورو کوټنۍ راڅڅېده بېوسه و یو پیر د کراماتو باوجود ما وبخل ما خوشي کړل قاتل زما د سر ما وبخل ما خوشي کړل قاتل زما د سر اقبال د پښتو د روایاتو باوجود اقبال شاکر ډېر بهترین شاعر بیخي خوندور عمران میون یو څو بیتونه راسولي سره له دې چې زه دې ځای کې بیت هم نشم ویلی خو بیا هم کوشش کوم چې ویویمه غزل دی چې تر قیامته انتظار وکړم نو وبه منې تا ته جنت کیسې چې اظهار وکړم نو وبه منې چې ستا نامه د کفر ټکې شي او زه یې واخلم مینه کې ستا چې داسې کار وکړم نو وبه منې د اظهار دغه یو انداز به دې شي خوښ او که نه زه چې په تا د ګل ګزار وکړم وبه منې دغسې بیتونه راسولي وو چې زه دې دا شرط هم پوره کومه انکار ونه کړې نه چې زه د دا شرط هم پوره کړم انکار ونه کړم لکه فرهاد په غره کې لار وکړم نو وبه منې نو دغه بیتونه او وروستي شیبې دي او د ټپو وخت دی او ټپې هم تقریبا چې 10 دقیقې اوهو سخت خوند به وکړي کله موږ ته نور غوږ نیسو او ټپې هم کمې ټپې هغه دی چې وکړي هغلته نه که نه هغې کې به مې ډټ کوي شیب ظهیر رحمان ته به زه به دا مایک تا ته خپله کېدم ټپې به زما په خوښه وکړي په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به زمونږ وینې دواړه ګډې وړې ځي نه ښه دا ووایه زه همدې نه شروع کوي بسم الله که څه شوې راځه ته دې خواته راشه دا مایک ته هغه ته ورنږدې که ته داسې راشه مایک ستا اواز هغه دواړه دی ستا داسې که داسې که او ته دا واخله صحیح دا کار نه کوي دا کار کې دا د کیمرې دپاره دی دا دواړه منځ کې ږدمه داسې زه یې مهرباني ولې غضب کې نه ښکاري ته ښکارې زه هم دې خواته شه هغه ته بیخي ورک یې دا دی را دې خوا دلته یې نه بیخي ښه وکړو ښه اوږدې ټپې پر وصال وکړه اوږدې ټپې او داسې خوندور ټپې درته کوي چې په زړه به مو زنګ نه پرېږدي نو درنو ملګرو تاسې صرف لږه حوصله وساتئ زه به دلته دا بالغ هم کېدم چې ډډه ورته ووایي درنو ملګرو د اخري ځل لپاره که غواړئ چې خپل اموال د نړۍ ټولو هېوادونو ته ورسوئ نو افغان شیپ کارګو کې زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې یم تاسو ته به واتساپ شمېره زه په لاندې ډسکرپشن کې درته پرېږدم راځئ
په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به د دواړو وینې ګډې وډې ځینه څوک برې شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به زمونږ وینې ګډې وډې ځینه څوک برې شي د دروازې ملنګ ته وایه ما ته وایي اخلې ونې شوې الله دې مل شه مونږ ورپورې کوونه څوک برې شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به زمونږ وینې ګډې وډې ځینه څوک برې شي د بل وطن په مرور کا ما ته وایي اخلې ونې شوې لور دې لانځ کالو به وي تا یادوي نا څوک برې شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به زمونږ وینې ګډې وډې ځینه څوک برې شي ایرې به ټولې په سر باد کړم ما ته وایي اخلې ونې شوې د مینې اور به دې په زړه کې ګرځومه څوک برې شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به د دواړو وینې ګډې وډې شنه څوک برې شي یا زما دې څه وکړل چې لاړې ما ته وایي اخلې ونې شوې په ځان دې بند کړل د ټول عمر دیدنونه څوک برې شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به زمونږ وینې ګډې وډې ځینه څوک برې شي الله دې تا په چا مین کړي ما ته وایي اخلې ونې شوې چې په تن روغې زړه دې پټ کوي دردونه څوک برې شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به زمونږ وینې ګډې وډې ځینه څوک برې شي لیونی سپیرانه چاپیر دی راته وایه څوک به راشي جانان په غټو غټو ګوري ما ترې خوري نا څوک برې شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به زمونږ وینې ګډې وډې ځینه څوک برې شي یا حجره د ټول کلي شریکه ما ته وایي اخلې ونې شوې د نیمې شپې منګې زما لالې وهي نا څوک برې شي په خندا شنه شوه په شا لاړه ما ته وایي اخلې ونې شوې اوس به زمونږ وینې ګډې وډې ځینه څوک برې شي زما یو هیله ده وبخه ستا هغه مې ونیوله ما ته ټپې وکړئ سروکي نه تېر شي یو څو ټپې راته وکړي دلته ډېر ملګري راته لیکي بس په شریکه باندې 3 وړه ټپې وکړي راته صحیح دی او په نوبت باندې مهرباني وکړئ چې یو طرز نیسئ بیا سروکي منځ کې یو او هغه ستاسې خپل کار د ټول ملګري وایي ټپې 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 پاتې دي وایي هغه ټپې هم ډېرې ښایسته تاسې ویلي هغه ووایو هغې طرز کې که نه نه نور چا څه وایي هغه طرز هم صحیح دی
نو کمنټ چاته نه وایي خو ډېره جمع کمنټ چا کړی ډېر مې ورته وخندل دا دی څه شو یاره یاخیل صاحب دوستان دې بې حده ډېر دي یاخیل صاحب مینهوال دی ډېر زیات هغه بل کمنټ کې هغه چې لیکلي خیر الله کنټرول یې که درته ووایم مخلص صاحب چې پیریانو نیولی نه یې منې زه به درته چې پیریانو نیولی دا نور بیا غلط کمنټونه کې زر زر غټ مینهوال یې تا ته وایي غټ مړه پرېږدې سړیه ټول مو خراب کړو راباندې صبر که دا خیر الله کنټرول یې که درته وایم مخلص صاحب چې پیریانو نیولی د میاخیل نه یې منې تو نو دا خو یو خبره ده دا زموږ مینهوال هم پوهېږي چې د برداشت انسان یو وي ټول ملګري هم دې پسې لګېږي نو ټپې کوو هغه ملګري ټول خفه کېږي ټول راته په تمه دي چې دوی به ټپې کوي ښایسته ټپې وکړې زه هم پکې کوم هغه وایي فیسبوک ډیلیټ وم بیا وایي هغه سره بیا نه ختمې ښه مهرباني ځئ مهرباني زما د زړه سلاره نغلا یا زما د زړه سلاره نغلا د دروازې ملنګ لور کوي رخصتونه زما سندرې او ورته وایا زما سندرې او ورته وایا کلی ونه په کټ کې پروت وي ښه بشینا ید سینا غاړې ګلابا د سینا غاړې ګلابا یا به دې راوړم یا به مړ در پسې شمه نن مې شیرین جانان یادېږي نن مې شیرین جانان یادېږي خدایا ماښام کې چې یې خوب کې ووینمه یا زما پتندا ماته نشوه زما پتندا ماته نشوه لاسونه چې کا غاړه بیا راکمیانا یو فرمایش دی وایي څو ټپې تکراري هم دې باندې وکوئ ورځه او یو څو ټپې وایي مهرباني اوس مینهوال دي نو مړه وروره داسې اوږدوم که نو دغه مایک ما ته راکړه زه به ورته دادو دا که اخلي مایک میاخیل ته ورکړه مایک میاخیل د دې منځ کې د کس نه د میاخیل اواز ښه دی ما ښیښه او ماشاءالله او سیدي صاحب میاخیل صاحب ډېر خوږ مینهناک انسان دی ته ولې ورپورې لګېږي یاره دا خلک دې خبره سمیاته پېژني په دې مې خوښ دی دا مخلوق ځه مهرباني وکړئ ورېږه چې ورور زما ټپې را پیدا کړي اوس ټپې پیدا کول غواړي منځ کې هغه دوه دغه دې را ټپې پیدا شي هغه دوه ټپې نه وي هو هماغه طرز وایي خو زنځیري ټپې وکړه یوازې ته ښه هغه ملګرو فرمایش هم داسې دی د انقلاب زور خو دیولې ډېرې ورندارې وسلې ورته ناستې دي نه باران ورېږي انګړ خاټې پل دی معلوم دی جنې مخوره قسمونه
لخپل ځان تاو راتاو شو لالی استا پر کم غاگ می واوریدانا چرتا پنا شوی په غم رکا ما پوخانو بدلوی تا غر کوي نا کام بولی خیستنوی د کونړ سیند د زړګي وینې ورکوي کام به ولې ښایسته نه وې د کونړ سیند د زړګي وینې ورکوي مینا کنا ګورم تاوان تا خود شملې او لپټې خیال بساتا ما منظور دی یار ډېر د نیمروز پولا خدای دې وران کا چې پتا واوړې د کلو مسافر شینا دا غریب زړه مې له یاره لږه مینه نوره غواړې دا غریب زړه مې له یاره لږه مینه نوره غواړې لاک افغان ماشوم سړه ډوډۍ له موره غواړې لاک افغان ماشوم سړه ډوډۍ له موره غواړې دې یو انسان ته خدای ذوقونه څو رقمه ورکړل دې یو انسان ته خدای ذوقونه څو رقمه ورکړل څوک له محرابه څوک مزې له ټنګ ټکوره غواړي څوک له محرابه څوک مزې له ټنګ ټکوره غواړي لاک افغان ماشوم سړه ډوډۍ له موره غواړي لاک افغان ماشوم سړه ډوډۍ له موره غواړي ډیره مننه مخلص کور ودان مال پتا ته چک چک وفادار په نوم باندې یو ملګري لیکلي دی وایي مخلص صاحب خوا کې نو ما یو ښه ډالۍ مې هم ورکوله او یو زرګون خو مې د سره قربانه ورده چې واخله او یو بل لیکلی دی وفادار مخلص صاحب په دې خوله یې مچې کړه چې دومره خوږې ټپې کوي وایي او بل لیکلی دی وایي هغه دی ډېر عجیب عجیبه کمیټونه ورته وشول انقلاب زه به یوه یادونه وکړم ملګرو ته چې انشاءالله ډېر یو ښایسته ټپې او پر ښایسته مشاعره مصرف کړې ده او هغه به له خیره سره هیواد هنداره چینل نه چې هیواد هنداره چینل نه به نشریږي د مخلص صاحب د وصال صاحب د بل وصال صاحب دواړو جوړه ټپې کړي سره نورو ملګرو ترنمونه کړي باور په خدای وکړي چې انشاءالله چې خوښېږي به هغه انشاءالله ډېر یو زبردست ماحول دی ډېر وایي نږدې نه یې که نه والله زرګون مې درته قربانه وم درس به ورکړو هلته بالکل وفادار صاحب ادرس تر لیږو بس راویلېږه د خیره سره بس خوښه دی وروره میون ولا قسم دی بل رقم ته خوند کوي الله دې ونازوه ډېره مننه نو که ستاسې اجازه وي ما ټپې اورېدلې وای دوی نو مجلس راټولو دا بله خپرونه کې وي او دا بله خپرونه کې وکړي درنو ملګرو زه مې اخیل صاحب چې دا ما اناونس پای ته ورسوو نو ته به هغه ځینه بند کې شي وګوره چې څوک دی چې ما ته معلوم شي
بیا چې پکې ولې پیسو ورور ته وخت ورکه مخلص صاحب بره دا هغه سړی وګورې چې څوک دی دا ښه نوم یې دی که نه نه ښه فدا محمد صافی نصر الله ورور ته وخت ورکئ مخلص صاحب نو نصر الله خو زما کشر ورور دی او دا مې راغوښتی هم دي دپاره خو دا چې دی خپله هم ویلې چې د دیو دا زموږ میلمانه دي او دایم لپاره دوی نه راځي او ما او تا خو همدلته یو نو بل وخت به شي د خیره سره درنو ملګرو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان